د ننګرهار والي د مستوفیت ادارې مسؤلینو او کارکوونکو ته سپارښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د عوایدو لوړېدو په موخه مالیه راټوله کړي. د ننګرهار والي شاه محمود مهدي د لړم په 14مه د دې ولایت په مستوفیت اداره کې د بیلابیلو برخو مسؤلینو او کارکوونکو سره د غونډې پر مهال سپارښتنه وکړه چې د عوایدو لوړېدو په موخه د قانون په چوکاټ کې ټول عواید راټول کړي او په دې برخه کې د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه د ولسمشر په لارښوونه باید په راتلونکو 14 ورځو کې خپل ټول مالیات راټول او هر 15 ورځې وروسته یې په اړه معلومات ورکړو. په همدې موخه لازمه ده چې خلکو سره ښه چلند په ترسره کولو سره ټولو قانوني مالیات په شفاف ډول راټول کړو ترڅو د دې ولایت عواید لوړ شي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د باجګیرۍ او زورواکۍ وخت پای ته رسېدلی خو بیا هم شاوخوا 40 سلنه عواید فرار کوي، نو لازمه ده چې د مستوفیت اداره په دې برخه کې جدي اوسي او ولایت مقام او امنیتي ارګانونه یې د هر ډول ستونزې پر مهال همکار دي. زما نن راتګ شو هغه خاص حضرت جلال الباب جمهوري صاحب چې عاید راټولول دا زما اساسي د ملي امنیت باندې تاثیر کوي. که ته کلینیک غواړې، که امنیت غواړې، که تعلیم غواړې، که صحت غواړې، سړک غواړې، چې پیسې نه وي د کوم ځای نه راځي او که امنیت نه وي، تعلیم نه وي، صحت نه وي، نور آبادي نه وي، نو بیا امنیت نشته راځي. ځکه فزیکي امنیت او بشري امنیت دواړه په پیسو راځي. دا هغه وخت کې کېدلی شي چې موږ او تاسې خپل عاید په سمه توګه باندې راټول کړو. اوس هم تقریبا 50% عاید زموږ د خلکو جیبونو ته ورځي. یعنې موږ اوس هم خپل عاید پوره نه دی راټول کړی او ته چې خپل عاید راټول نه کړې معنا دا ده چې خپل عادي بودجه نشې ورکولی او عادي بودجه چې ته ورنه کړې نو ته به خارجیانو ته همیشه لاس دې وګرځوي او سوال وکړي. نو که غواړو چې د سوال نه ځان خلاص کړو، که غواړو چې خپل کورنۍ اولادونه او راتلونکي نسل لپاره کار وکړو، یوازینی شی چې موږ او تاسې مخې ته وړلی شي هغه خپل عاید راټول کړو. موږ او تاسې په اخلاص او صداقت باندې کار او خپل عاید پورته. نو جلال الباب جمهوري صاحب هر 15 ورځو کې د موږ نه ګزارش وکړ چې هر هفته ستاسې ګزارش څه شی دی، څومره پیسې مو راټولې کړلې، څنګه مو خپله وظیفه سمه سرته ورسوله. البته دا په دې معنا ده چې موږ چا سره زیاتې او ظلم نه وکړو، چې چا نه په زوره پیسې واخلو. هغه هدف نه دی. هغه څه چې قانوني یو څوک باید ټکس خپل لګول کې باید هغه موږ ته راټول. د ننګرهار مستوفي ګل افضل نادري ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې د شپږو امریتونو په چوکاټ کې به خپلې ټولې چارې د مالیاتو په راټولېدو او نورو برخو کې ګړندۍ کړي او هرو 15 ورځو کې به ولسمشر سره د مالیاتو شریکولو په موخه ولایت مقام ته ریپورټ ورکړي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست لومړی مرستیال وویل په دې موخه چې ملي ځواک په ملي عوایدو سمبال کیږي نو دې ولایت ملي امنیتي قواوې د عوایدو د راټولېدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته ژمن دي.